خصوص والیانو صاحبانو ته، ولسوالانو ته، د امنیې قمندانانو ته وایم، ګوره ورونو تاسې فکر وکړئ، دا ولس 20 کاله ته په خپل غېږ کې په خپل کور کې ساتلی، څونه ناځواني ده، څونه نامردي ده چې دی ستا دروازې ته اوس په شوراوزو ولاړ ته دومره موقع ده ته نه ورکوې. ده د خپل کور د حرم سرای دروازه ستا پر مخ خلاصه کړې وه. د ډېر افسوس دی چې دی اوس ستا ته په اوتو په شوراوزو ولاړ، یو کاغذ یو بغاره ستا در دره نشي در رسولی چې ستا پیرداران دي او ستا چوکیداران دي او ستا ځنځیران دي. و ټولو قمندانانو ته، و ټولو والیانو ته، و ټولو قاضیانو صاحبانو ته مو دا قاطع امر دی، دا مې هدایت دی. ولس دپاره به باید ستاسې دروازې ورته خلاصې وي، که مو نه کړې خلاصې قسم مې دي په الله چې ستاسې پر مخ به د الله د رحمت دروازې بندي. د دې مسلمانانو خدمت وکړي، د مجاهدینو خدمت وکړي، د دا ولس خدمت وکړي. که مو د دغه لوی نعمت شکر ادا نه کړي، که ته هم هغسې په هغه شان چې لکه سابقه خلک شو، ته نو څه بهتري پر نورو خلکو لرې چې د الله د نظام ساتنه نه کوې، د دې ولس خدمت نه کوې، د مجاهد خدمت نه کوې، ته نو په چیش پر الله ګرانې. ستا څه خیال دی چې تر څو به په دې ښایسته بنګلو کې ناست یم، تر څو به په دې لوی لوی موټرانو کې ګرځم، الله به دې بیا په داسې د قدرت په چپلاخه ووایي، الله مو دې وساتي چې بیا به فکر کوو چې دا بیا څه راوسول.